دی پښتون ته په دواړه لاسه سلام پکار دی. دی نن په روس کې داسې کارنامه کړله چې د روس حکومت ولګېد او دې له انعامونه ورکړل، په انعامونو باندې مجبور شولو. دا زمونږ یو پښتون دی، دې کارنامه کړله، موږ له پکار ده چې دا سپورټ کړو. دې هسې څه کار کړی دی که نه چې د روس حکومت دی هغه انسپایر شوی دی او هغه چې دی نو هغه دې له انعامونه ورکړل. نو ویډیو راسره مکمل وګورئ، په ویډیو کې راسره پاتې شئ. که چېرته پنجابی وی نو هغه به ټولو سپورټ کولی، خو زموږ پښتون دی نو پښتون څوک نه سپورټ کوي. زما ټولو ته خواست دی یار زه دې لپاره دا ویډیو جوړوم که نه چې زه یم چې زموږ دا پښتون چې دی نو دا مخکې شي، ترقي وکړي، د پښتون خپې چېرته هم مه وایي. ملګرو سیټه چې تاسو ته دا نوجوان ښکاري نو دا یو پښتون دی او د دې نوم زبیر دی او دا پاکستانی دی. دا تللی روس ته او کله چې دا روس ته لاړ نو دې 15 کاله په روس کې شو او په روس کې چې دی نو هره ورځ چې دی نو حکومت دا بیل پاس کوي، هغه کوشش کوي چې په روس کې چې کومه آبادي ده نو چې دا زیاته شي. هغه ملک ډېر زیات غټ دی روس او هغه چې کومه آبادي ده نو هغه نه زیاتېږي. هغه میاشت په میاشت باندې بیل پاس کوي چې دا کومه آبادي ده چې دا مکمل طور باندې زیاته شي. هغه دا 2 میاشتې مخکې دا بیل پاس کړی و که نه چې څوک هم 10 ښځې وکړي، 10 ودونه وکړي نو هغه له چې دی نو موږ به تنخواه هم زیاتو او له هغه چې کومه خرچ دی نو هغه له موږ 50% چې دی نو حکومت ته طرف یې ورکړلی کېږي. خو بل طرف ته چې دی نو هغه چا هم پوره نه کړله. په هغه کې چې دی نو چا 3 ښځې وکړې، چا 2 وکړې، چا 4 وکړې، خو 10 ښځې چا د اوسه پورې نه دي کړ. خو دې پښتون لګېدلی دی که نه او دې چې دی نو 10 ښځې کړې دي او د هغه نه پس چې دی نو د روس چې کوم حکومت دی هغه لګېدلی دی او دې پښتون یې راغوښتلی او دې له ایوارډونه هم ورکړل، دې له انعامونه هم ورکړي دي. ملګرو دې پښتون نه تپوس وکړي چې آیا تا دا 10 ودونه ولې وکړله، په څه وجه باندې وکړل. نو دې پښتون ورته وویل که نه چې ما واده چې دی نو د صحت لپاره ډېر ښه دی او چې ودونه سړی کړی نو په دې کې سړی نوجوان وي. بیا ملګرو د هغه نه پس چې دی نو عام طور باندې که تاسو په پښتنو کې وګورئ که نه نو پښتانه ډېر زیات ودونه کوي او پښتانه چې دی نو 2-3 ودونه کوي. زموږ په اسلام کې هم دي که نه چې پښتانه چې دی نو هغه ودونه ډېر زیات کوي او بالکل ځکه چې زموږ اسلام ویلي دي چې 4 ودونه چې دی نو تاسو ته جایز دي. ملګرو دې پټان نن چې دی نو ټوله دنیا حیرانه کړه، بلکې په روس حکومت چې دی نو هغه نه چې دی نو وګټله او روس حکومت چې دی نو هغه انسپایر کو او هغه چې دی نو دوی له مکمل طور باندې انعامونه هم ورکړله او دوی له تنخواه هم وتړله. دې 10 ودونه کړل، ښه په دنیا کې ریکارډ هم جوړ کړلو او بل دا چې په روس کې ریکارډ جوړ کړو ځکه چې روس آبادي ده که نه نو هغه د روس والا وایي روس حکومت چې دا موږ په څه وجه باندې زیاته کړو. دې پټان چې دی نو داسې کارنامه کړله چې په دنیا کې یو کس نشي کولی. 10 ښځې کول دا په نوم باندې یادېږي، دا موږ هسې په خبرو کې وایو، دا کول ډېر ګران کار دی. لیکن دې پښتون نن کارنامه کړله نو ټولو ته مې خواست چې زموږ پښتون کله کارنامه وکړي نو هغه سپورټ کوئ، هغه مخکې کوئ. زموږ پښتون چې دی نو هغه له ترقي ورکوئ، هغه خپې مه وایئ. یار زما طبیعت ډېر زیات خراب و، دا ویډیو مې سره جوړه کړه ځکه چې یو پښتون کارنامه وکړي نو زه نشم برداشت کولی. زه یم چې زه ول ویډیو جوړه کړم د هغه دپاره چې هغه سپورټ کړم چې هغه مخکې لاړ شي، چې یو کس یې وګوري، 2 کسه یې وګوري او چې زما د پښتون سپورټ خلکو ته لاړ شي که نه څه نه څه خلکو ته پته ولګي چې پښتون هم خلک سپورټ کوي. پښتون هم یو ډېر بهادر قوم دی، پښتون یو ډېر عزتمن قوم دی او چا چې هم پښتون دهشتګرد کړی دی نو دا زموږ پاکستان دی ملګرو او موږ پښتون ډېر غیرتمن خلک دی. ټولو ته مې خواسته چې د دې دپاره شیر کړئ چې زموږ پښتانه سپورټ شي، زموږ پښتانه مخکې په زندګۍ کې لاړ شي.